بعض خلق جماعتونو کی چی ناسی نو دا خپی دا قرآن کریم طرف تا غزی مصاحب چی کم پراتی جماعت کی اپا الماری کی کہ اگا پا راحل کی پراتی خودیو دا خپی وغزی نو دا خپی غزول دیتیم کی دا جایز دی او کنا او مطلب دا اگا دانی چی دا قرآن بے ادبیو کی سب پکار دی او بدی سی سڑی رد پکار دی یعنی ویلو تا پکار دی او کنا جواب دا خبر یاد کئی چی ومن يعظم شعائر الله اللہ وی سوک چی دا اللہ دا دین دا نخو تعظیم کے او قدر کی فإنها من تقوى القلوب دا دا ظلون تقوی دا دین داری دا او دا اللہ دا دین پا نخو کی چی قرآن کریم نینو بیاو بکی صحیح صحابے قرآن دا اللہ دا دین پا نخو کی دا یو نخد او چی دا خپل رب تعظیم کے دا دا خبرو بم تعظیم کی او چی دا خپل رب قدر کے نو دا دا خبرو بم قدر کی دا دا کتاب بم قدر کی قرآن کریم تخفی غزول دا ادب خلاف تھی ہر خبر کی سک دانوی چی تما تا اس بالکل اوخ آیا چی کمزی کی دلیل دی سراغل دی چی قرآن تخفی مغزو گرا شریعت کی بعض خبری عامی لاغل اندر دیری مسئلی راشی نو عام اللہ منگتا دا ادب خولے چی دا اللہ دا دین دا نخو قدر کوئی او ادبی کوئی دا ادب دی دا قرآن قرآن طرف تخفی غزول دا ادب خلاف خبری تھی نو چی لچا نیت برابری یعنی نیت دانے چی قرآن سپکاویو کی او دے قرآن تخفی غزی نو کاری غلط تھے یعنی دا ادب خلاف تھی نو پکار او کچرت نیتی دای چی دی کلام سپکاوی که نو بیا خو کافر کی گو لیازو باللہ بیا که چی انما الاعمال بالنیات او چی کل سوکوی نی پا جماعت کی او اغا دا اخپی غزولی نا اغا تا نصیحت کوئی او یا دا قرآن دا اغا دا مخی نلری کوئی قرآن دا مخی دا پروت تا مصحف دا مصحف رولا بلزی که دو کی او کار کوئی یا خودتا وی چی خپی را طولی که یا تر اولا که دا قرآن دا مصحف رولا بلزی که او کچرت زمون مخی تا قدرمن سڑے کینی چی منگا عزت کو منگ بداغا دی خلی تا اخپی ہو گزو نا گزو نو سنگ دا اللہ کلام تا سڑے اخپی غزی بی اکی او سڑے بخپو بانی دردونی مشر دے بیمار دے سا خبر آنے دا خو کوشش بیا دا پکار دے چی دا اخپی دی سیزی کی وغزی چی مخامق ہوتا مصحف نہیں پروت یا طول جماعت خوردین نہیں اڈک چی ہر جی کی مصحف پروت تے بیا دی زال دیسی زیو گوری چی مخی تے مصحف نرائزی دا اللہ دا کلام ادب پکار رو رکتا دی بیان تا توجہ ورکنو دیر بخی دا کمی مسئلی چی بیانی کی دا ہر سن زیادی قیمتی دا از دا کول پکار تی نو پکار دا چی دیسی کستا نصیحتو کڑیشی او یا دی سوشی یا تی اگا مصحف لری کا او دا دا قرآن ادب دے چا قرآن تا مخفی نغزے ما قبلہ نا دویلی نا ما خود قبلی مسئلہ نا بیان کری ما مسئلہ سا بیان اور مصحف تا خطا پوس نو دیو سوال کی چی قبلی تا خپی مخکول سنگلی نو قبلی تا گور خپی غزول چی تا دا حرم نا بحری کعبی نلری دیکی سا حرج نشتی ذکر چی بدی سا دلیل نشتی خو چی کعبی سر خواہ کی او کعبت اینی نو بید ادب تا قازدار چی خپاو تا مغاز وکی چی مخامخ تا ہر چی دا لری نیو نو منگ دا کعبی یعنی جہاد تا مخکو وسوک دا ویلی چی زب بالکل 100% زمان مخ دا کعبی دیوال تا دے منگ اگا طرف تا مخکو کم طرف تا مخکو دا کعبی طرف تا طرفی دا گئے دے نو عام اوقاتو کی چی سڑے لری قبلی تخفی غزول دی کس حرج نیشی زکی چی بدی سے دلیل نیا را گلے دا منی او نی دا بیدبی دا الا دا کہ سڑے حرم کی ناسی کعبو تا مخامخ تا نیش دی دا نو دی ٹیم کے بیا ادب دادا چی سڑے خفی ونغزی اگر چا خفی او غزولی پا دی گناہگاری گی نا
ما تاسو ته چې بعض خبرې دي چې هغه د ادب پورې تعلق ساتي او غوره نه غوره سره تعلق ساتي. موږ په دې څوک ګناهګارولی نه شو ځکه چې موږ سره دلیل نشته چې ګناهګار یې کړو، خو دومره ویلی شو چې د ادب خلاف ده یا غوره طریقه نه ده یا ښه طریقه نه ده، دغه ویلی شو.